بسم الله الرحمن الرحیم. درس شروع کوو. ډیسکټاپ رائټ کلیک مینو پرسونلایز کې یو درس مونږ او تاسو ویلی وو چې د وینډوز یو لسم درس چې مونږ او تاسو ریکارډ کړی وو، مونږ او تاسو درس ویلی وو. اوس دلته بګراوند او کلر دا دوه دانې مونږ او تاسو ویلی. نن دولسم درس چې هغه لاک سکرین ده دا وایو. ګورئ لاک سکرین دلته کوی سو چې کله لاک سکرین دغه ته وایي چې کمپیوټر بند دی د پاسورډ څخه چې کله کمپیوټر خلاص کوي کوم ځای کې ستانه پاسورډ غواړي کوډ تانه غواړي هلته باید کوم عکس او که نه او که عکس کوم عکس باید او څنګه باید مونږ تاسو د عکس په دې باندې کیدو. ګوره وینډوز سپوټلایټ ده دا د خپل د وینډوز جوړ شوي عکسونه دي تیار چې دا انتخاب اوس هماغه انتخاب ده د وینډوز لخوا. کوم عکسونه چې خپله وینډوز کې دي دا اوس انتخاب ده هماغه خپله هماغه عکس راځي دغه عکس ده پکې چې کله زه کمپیوټر خلاصوم پاسورډ څخه کې دغه عکس راځي. زه وایم دا عکس باید نه دغه عکس بدلوم. څنګه بدلوم؟ دلته راځو ګوره پکچر ده بل پکچر باندې کلیک وکړه دلته پکچر راځي. دا هم خپله د وینډوز عکسونه دي. دې باندې کلیک وکړه دغه یوه راځي، دې باندې کلیک وکړه دا بل انتخابېږي. دا خپله د وینډوز دي. دا هم زه وایم نه زه دا نه غواړم، زه غواړم خپل عکس یا بل عکس د ګالري یا د کمپیوټر کې بل عکسونه سلرم دا کمپیوټر دا عکس به زه دلته ږدمه. براوز ته راځو دلته پکچر ده یو عکس به ورته انتخابوي. تر مثال دغه عکس انتخاب کوم چوز. اوس به بګراوند کې همدغه عکس راځي، همدغه عکس ده. که کوم عکس ته غواړې هماغه عکس دې نه انتخاب که براوز بل عکس انتخاب که او چوز ورته ووایم هلته راځي هماغه یو بګراوند پاسورډ ځای کې انتخابېږي لاک سکرین ته. او که زه وایم نه سلایډ شو یي سلایډ شو هم پرون مونږ او تاسو ویلی بله ورځ. ګوره دغه پکچر فولډر تیار دلته شته. اوس دا خپله راځي هسې کله ته کمپیوټر خلاص کې پاسورډ څخه راځي نو هلته ته ورسره غرض ونه کې خلاص نه کې هغه وخت چې پوره سي یو راځي ایسته کېږي بل راځي دغسې سلایډ شو یي. او که ته غواړې چې بل فولډر دلته اډ فولډر ورته وایي او فولډر ورته انتخاب که چوز فولډر ته وایم دا انتخاب شوی ده مخکې ګوره بیا انتخاب شو دویم ځل لپاره هماغه فولډر ده. بیا کوی چې هماغه عکسونه هلته استفاده ترې وکړي. هغه عکسونه په ترتیب سره سلایډ شو راځي. مخکې سلایډ شو مونږ او تاسو ویلی وو. راځو دلته بل شی ده شو لاک سکرین بګراوند پکچر اند د ساین ان سکرین. خو دا په کوم صورت کې دغه عکس ښیي چې کله دغه چیک باکس ده دغه هغه آن یي دغسې آن یي او چې کله آف سي بیا هغه نه ښیي هغه عکس هلته چې کله دغه آن یي بیا یې ښیي که آن نه یي بیا دا نه ښیي. راځو بل مهم درس دلته مونږ او تاسو وایو چې هغه سکرین سیور سیټینګ ده. سکرین سیور اول خپل چیش ته وایي سکرین سیور د صفحې پوښولو ته وایي، یعنی حفاظت له صفحې نه حفاظت کولو ته وایي. سیور حفاظت ته وایي که نه چې د صفحې حفاظت وکړي. دې باندې کلیک وکړم دغسې راځي. ګوره د دې کار څه د سکرین سیور څه کار کوي. زه دلته اوس کمپیوټر کې کار کوم، یو بل څوک راځي په طور د مثال د ما په کمپیوټر کې مهم شیان دي. زه نه غواړم چې دا بل کس د ما دا شیان وګوري. زه په یو دقیقه چې دلته کار ونه کړم کمپیوټر کې نو دغه خپله راځي دا صفحه پوښوي بل شی د صفحې په مخ راځي. او که بل کس راسي دا وګوري د ما کمپیوټر خلاص ده بندومی نه دغسې خلاص ده نو بل کس راځي دلته چې کله ماوز وخوروي هغه ډایرکټ پاسورډ ساحې ته ورځي، یعنی د ما معلومات نشي کتی. د ما سکرین څه سو محفوظ سو. نو دلته دا به څنګه مونږ او تاسو تنظیمات ورته کوو. اول ګوره سکرین سیور څه ده نن ده بیخي سکرین سیور شته ده. زه وایم دلته زه دا انکومه 3D ټکسټ ده متن ورته راوړم. څه شی متن؟ ګوره دلته پریویو که وینډوز 10 لیکل شوی ده وینډوز 10 چې کله یو دقیقه زه کار ونه کړم دغسې وینډوز 10 راځي صفحه کې دا راځي دغسې ګرځي ورو. خو زه وایم دا وینډوز 10 نه یي په دې کې زه نور تغیرات کوم. دلته په طور مثال خپل نوم لیکمه یا بل شی لیکمه دا به څنګه کار کوم. دې باندې کلیک کوئ سیټینګ. ګوره دلته یا به ټایم یي که ته وایې یوازې که ټایم انتخاب یي دلته دا اوکې ورته ووایه دلته یوازې هغه وخت راولي. ګوره یوازې وخت ده. زه وایم نه دا نه غواړم. راځو سیټینګ ته کسټوم ټکسټ دا مې په کار نه ده دا ایسته که په طور د مثال دغسې زه خپل نوم دلته ورته لیکمه دا کله اوکې ورته وایم دلته رس هماغه تا خپل نوم راځي پکې.
خو دلته راځو نور څه دی دا سیټینګ ته راځو دلته کته نور تنظیمات چوز فند د دې هغه فند سټایل ورته انتخاب زوم دا رقم سټایل یا دا رقم دلته سټایلونه ورته انتخابوه ریګولر دا بولډ ایټالیک د ډبل کا یو بغله هم ګوره بولډ او ایټالیک دواړه دا ورته انتخاب کا اوکې وایو دلته پریویو کا ګوره دا هم ډبل سوی دا هم یو بغله ده دلته دا تنظیمات ورته کو راځو نور څه دی په تنظیمات کې روټیشن ټایپ ده سیدا تاویږي اوس څنګه تاویږي دغه څه تاویږي کنه سپین زه هم دغه څه نه دا باید هغه سي سیسا دغه څه لکه څوک چې لامبو خوري یا دغه څه کشته رقم دا سین دسې باید حرکت وکړي ګوره زه هم دا نه بل ورته راوړو دغه څه باید حرکت وکړي ګوره اگر اوس لغونې زیاتره دا رقم مې نه ده په خوښ دغسې ټمبل ورته وایو دا ګډ وډ حرکت کوي بیخي دغسې ګوره کوم خواته یې زړه سي هماغسې ګډ وډ حرکت کوي خو دا رقم بیا ښکار یې نسي هلته چې لیکلی ده دا تر دې چې پورې راځو دا وایو پسته بیا دلته راځو بل ریزولوشن ده ریزولوشن خو موږ تاسو مخکې ویلی وو ډسپلی سیټینګ کې ریزولوشن دا صفایي او خیرګي د متن ته وایي که نه د متن یا بکګراونډ ټولو ته ریزولوشن که دا های ډېر صفا ښکاري دا متن چې کوم متن ده دلته دا متن ډېر ښه صفا ښکاري ښه ریزولوشن لري او که زه وایم دا به بېرته چینج کړو دلته او دا ریزولوشن که کته بیا خیره ښکاري داسې سم نه ښکاري پریویو که دلته ګوره داسې سم صفا نه ښکاري لکه مخکې غوندې سي و دا سیټینګ ته راځو دلته زه وایم دا ریزولوشن د دې های ریزولوشن سایز د دې اندازه څومره دی دا د متن اندازه ښیي اوس ګوره لارج د غټ انتخاب شوی زه وایم دا وړکی دا سمال که ګوره اوکې دلته راځو ګوره څومره وړکی سو اوس وړکی ښکاري بیخي خدای تا په زړه سو کومره اندازه ته غواړې زه وایم لارج دی داسې روټیشن سپیډ ده بل داسې تاویږي د دې سپیډ څومره اندازه یې تیز تاوسي که داسې سلو تاوسي اوس ګوره منځ کې د زه وایم ښه تیز ده باید تاوسي ته کلیک وکړه ورباندې ګوره ښه تیز تاویږي او که زه وایم نه دا باید دغه ته سلایډر وایي ښه دغه چې ته خواخوا ځي دې ته سلایډر وایي دا سلایډر که ته خواته راوړې نو دلته بیا سلو کېږي ګوره اوس ښه سلو تاویږي نو څه رقم داسې تا زړه هماغسې بیا سیټ کوي ته بل دلته کلر یې دی دا خو خپل رنګ یې ده تیار هغه انتخاب شوی رنګ ده ورته هغه د متن لپاره زه وایم نه زه وایم چې خپله زه یو رقم متن ورته انتخاب کړم چوز کلر دی چې انتخاب که دا تیار جوړ شوي کلرونه دی دې نه انتخابوئ که ته خپله جوړوئ دا هم موږ تاسو مخکې ویلی وو دا ورته انتخابوم یو رنګ اوکې دلته راځو ګوره چې څو اوس هماغه زیډ رنګ یې اخیستی ده سیټینګ کې دا سپیډ یې لږ غوندې زیات کړو بل زه وایم دا نه غواړم زه بل چې ده ټیکسچر ده ټیکسچر دا خپله انتخابوي ګوره کسټم ټیکسچر دې ته وایي چې کله مونږ او تاسو دلته یو عکس چې شی ولرو چې هغه ډاټ بي ام پي بیټ مپ هغه عکس وي عکس یې هغه ته عکس چې کله عکس ته لاړ شي هغه رنګونه دی خپله له عکس نه اخلي په عکس کې څومره رنګونه سي هغه رنګونه ترې رااخلي دغه متن ته یې ورکوي خو دلته هغسې مونږ او تاسو نه لرو چې کوم یو وي دلته ورته انتخابوي دلته راځي بیا اوپن که هماغه اخلي خو دغسې بل نه لرو خو یوازې دلته خپل هم ټیکسچر لري دا ګوره یو داسې دا ګوره دا ټیکسچر ده بل نه ده دا خپله سې انتخاب کړی ده دغسې یو رنګ ورکوي راځو بل د ریفلیکشن ده ریفلیکشن خپله انعکاس ته وایي اوس که دلته کوم ریفلیکشن ولرو کوی څه ورته انتخاب که هغه هم چې ده هماغه بیټ مپ ده چې بي ام پي خو زه وایم نه دلته دا ایسته کوو دغسې خپله د ریفلیکشن چې ده دا ورته وښي ګو دغسې د دې انعکاس دا رڼا یې بیخي زیاتېږي دلته وګوره ښه دا دلته دننه دلته تنظیمات اوس موږ او تاسو دا تنظیمات وکړو دې باندې خو انشاءالله پوه سوي یاستئ راځو دلته ویټ څومره اندازه وخت دا یا چې کله زه په کمپیوټر کې کار ونه کوم څومره اندازه وخت بعد دا سکرین سیور باید رن سي دلته په صفحه کې دا سکرین سیور باید راسي دلته ګوره یوه دقیقه ورته لیکل شوی ده زیاتوی شو 10 دقیقې 11 دقیقې اخري چې ده یوه دقیقه داسې یوه دقیقه درته ته ورته انتخاب کړي wait 1 minute on resume display login screen دغه چیک باکس نه ده دې ته چیک باکس وایي چې کله دا انتخاب وي چې کله کمپیوټر راځي یعنی سکرین سیور رن کیږي ته کمپیوټر کې کار نه کوي سکرین سیور رن شو
یوه دقسې پوره کېږي دا سکرین سیور رن کېږي. چې کله رن سو ماوس ته خوځوئ دلته بیرته دغسې که دا انتخاب وي د پاسورډ ساحې ته ځي، یعنې چېرته چې موږ تاسو نه کمپیوټر پاسورډ غواړي، او که دا انتخاب نه وي بیا پاسورډ نه غواړي دغسې ډایرکټ دا صفحه چې کوم رقم ده دغسې بیا دا خلک کوئ چې بل څوک کوئ چې تا معلومات وګورئ او کمپیوټر نه د استفاده وکړي. خو څه کوئ دا به ورته انتخاب وي. چې کله دا انتخاب وي بیا چې کله ته ماوس باندې کلیک وکړې هغه ډایرکټ څه کېږي هغه د پاسورډ ساحې ته ورځي. ښه خو خیر اوس د پرېږدو ریکارډ کې چې ریکارډ بیا ډېر زیاتېږي چې کله ریکارډ هم هغه که بال هغه سکرین سیور زه تاسو ته ښیم چې څنګه کار کوي. صحیح ده دې باندې خو پوه شئ انشاءالله. اپلای زه وایم دا اوکې سکرین سیور دلته رن شو. سکرین سیور سکرین ټایم آوټ سیټینګ د بل ورسره. خو دا اوس څه کار کوي پاور اینډ سلیپ سکرین. ګوره دا سکرین باید په څه وخت کې دا هغه سي باید سلیپ سي باید بند سي. ګورئ دا څه شی وایي تا سکرین سیور رن که کمپیوټر کې یوه دقه دې کار ونه که سکرین سیور رن سو بال هغه ته کار نه کوي دا سکرین سیور دا خو سې ګرځي که نه دا خو چارج مصرفوي د کمپیوټر. څومره وخت باید ته سکرین سیور هم سې ورباندې غرض ونه کړي بیا هم کمپیوټر کې څومره وخت بعد باید دغه بیټرۍ دا باید هغه سي بند سي دغه سکرین سیور خپله سکرین سیور بند سي بیا نور کار ونه کړي ځکه چې دا که دغسې هغې چارج وهي او بالاخره د بیټرۍ چارج خلاصوي. نو دلته تنظیمات ورته کوي چې کله آن بیټرۍ پاور ټرن آف افتر څومره وخت بعد 15 دقیقې زه وایم 3 دقیقې بعد چې کله سکرین سیور رن سو بیا ما ورسره غرض ونه کړه. که ته غرض وکړې خو بیرته هماغه پاسورډ ساحه راځي. غرض مې ونه کړه 3 دقیقې ورباندې ووتلې 3 دقیقې بعد دا سکرین سیور خپله بندېږي او پاسورډ ساحې ته خو ورځي. ګوره پاسورډ ساحې ته ورځي خو دا بندېږي چې کله کمپیوټر له بیټرۍ نه برق مصرفوي او که دغه کمپیوټر په چارج کې وصل وي هغه وخت سکرین سیور رن سو ما ورباندې کار ونه کړه څومره وخت بعد دا باید هغسې بند سي 10 دقیقې ده. په تا مثال زه وایم 15 دقیقې یعنې چې کله کمپیوټر برق کې موصل وي سکرین سیور رن سو ما ورباندې کار ونه کړه نو 15 دقیقې بعد د خپله بیرته سکرین سیور هم بندېږي ځکه دا چارج وهي که نه. بل سلیپ ده کمپیوټر خوب ته ورځي ښه خوب کمپیوټر هم خوب لري ښه سلیپ ته هغه داسې چې یوازې دلته بټن وهي یا ماوس وخوروئ بیرته ویښېږي خو داسې دا لږ غوندې برق مصرفوي نور بیا برق نه مصرفوي چې کله سلیپ ته لاړ شي کمپیوټر. خو څه وخت باید سلیپ شي کمپیوټر یعنې سکرین سیور خو بند سو ګورئ هغه سکرین سیور اول رن سو تا غرض ونه که 3 دقیقې چې کله وخت یې ونیو دا بیا سکرین سیور هم بند سو خو کمپیوټر بیا هم چالان ده. اوس کمپیوټر باید څه وخت بند سي چې بیخي برق مصرف نه سي. کمپیوټر چالان خو برق مصرفوي که نه که ته کار هم نه کوې پکې نو داسې کله ګوره دلته چې هغه هم برق له بیټرۍ نه مصرفوي کمپیوټر 15 دقیقې زه وایم 10 دقیقو کې چې 10 دقیقې تا په کمپیوټر کار ونه کړه کمپیوټر باید سلیپ سي چې نور برق مصرف نه کړي چې بیټرۍ بیا خرابوي. او که همدغه بیا چې کله برق سره وصل وي څومره وخت 6 دقیقې زه ورته وایم دلته تنظیموم ورته چې 6 دقیقې بعد دا بیا باید بند سي کمپیوټر سلیپ سي. په دې باندې خو پوه سئ انشاءالله. نو دلته دا تنظیمات د کوئ څومره اندازه ته غواړې همغومره اندازه که وایې چې نه زر باید هغه سي دا بند سي یا سلیپ سي دلته منټ د ورته انتخابوئ که ته وایې نه تر 15 ساعتو هم کوئ چې ورته انتخاب کړي تر 15 ساعتو پورې دا سلیپ نه سي دغسې بس به انشاءالله.